په ختیځ زون کې د پولیو 4 ورځنی کمپاین د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په مقام کې ماشومانو ته د پولیو واکسین د څاڅکو پاچولو سره پیل شو. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د کمپاین پیل په مراسمو کې وویل په دغه کمپاین کې به د ختیځ زون په 4 ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 14,000 ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم وي واکسین شي. په تیر کمپاین په شان باندې دا کمپاین به ان شاء الله په ښه طریقه تر سره شي. تر 14 لکه پورې د زون په سطح باندې د حوزه کې ماشومان واکسین کیږي او ان شاء الله تر اوسه پورې کمپاینونه موږ په ښه شکل روان دي. بل لوري ته د ننګرهار ولایت د قتلوي معافیت مسؤل حکم خان ګلابزی وایي د ننګرهار په مرکز او 22 ولسوالیو کې به نږدې 9,500 ماشومان واکسین شي او هغو سیمو ته به لا ډیره پاملرنه کوي چې وړاندې پکې د ګوزڼ مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د هغه په خبره د یاد کمپاین لپاره لا وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او هیڅ سیمه کې به ماشومان له واکسین کولو نه پاتې کیږي. دغه کمپاین به زموږ په 4 ورځې دوام ولري او ټول هغه ماشومان چې عمر د 5 کالو څخه ښکته وي هغه واکسین کیږي. ولسوالیو کې به دا کمپاین جریان ولري د 2,980 ټیمونو په واسطه باندې چې په دې کې 115 کوارډیناتوران دي، 548 په شاوخوا کې زموږ سپروایزران لرو. زموږ د هدف وړ ماشومان هغه ماشومان چې د عمر د 5 کالو څخه ښکته وي هغه به د 3,000 په شاوخوا کې وي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس په ولسي خلکو غږ کوي ترڅو خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي او له رضاکارانو سره په یاده برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د هغه په خبره پولیو یوه لاعلاجه ناروغي ده او د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کولی شي. د والدینو د علاقې د خلکو نه موږ غوښته ده چې خپل ماشومان واکسینو ته راوړي او خپل ماشومان واکسین کې خدای ناخسته چې د ماشومان د واکسین نه فاتې نشي او په داسې مرض باندې اخته نشي چې هغه بیا د مرګ یا د عمرې د فلج سبب ګرځيږي. نو په دې خلکو دا غوښته چې خپل ماشومان هغه سیټونو له چې کوم ځای کې د واکسینو سیټونه وي جوماتونه وي هغې ځای خپل ماشومان راورسوي او خپل ماشومان واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو ساحوي او مثبتې پیښې ثبت شوي دي خو مسؤلین ډاډ ورکوي چې د مخنیوي په موخه یې مبارزه چټکه کړې او هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د پولیو په محوه کولو برلاسي شي.